السلام علیکم سټوډنټ امید لرم چې تاسو ټول بخوای او خپل ژوندۍ نه بخوند علي او ما دا یقین دی چې تاسو به اوس فار لوپ او وایل لوپ کې چې تاسو ته څومره مسلې به حل شوي وي او تاسو په هغې باندې ښه پریکټس هم کړی وي نن ما ته پته لګېدله ده چې تاسو ته اوس هم لږ باندې تاسو ته مشکلات دي او لږ تاسو ونه یریږئ د فار لوپ نه او د وایل لوپ نه نو ما چې ولې نه چې تاسو ته زه لږ نوره اګزامپل در راولم لږ نور پرابلم در راولم چې هغه مونږه د فار لوپ او وایل لوپ په مدد سره مونږه حل کړو نو راځئ چې مونږ سٹارټ کوو او نن کوم لیکچر چې دی هغې کې به مونږ 3 اگزامپل سالو کوو هر اگزامپل به مونږ یو پیرې په فار لوپ سالو کوو او بیا به په وایل لوپ باندې سالو کوو ښه راځئ چې مونږ وګورو چې زمونږ فرسټ اگزامپل څه وایي زمونږ فرسټ اگزامپل وایي چې ټیک انپوټ فرام د یوزر 5 ټایمز دلته کې سوچ کوئ ګوره دا وایي چې د یوه یوزر نه انپوټ والا او څو پیرې والا 5 پیرې والا یوزنګ فار لوپ وایي چې فار لوپ استعمال کا او د یوه یوزر نه 5 پیرې انپوټ والا انپوټ تاسو پته چې انپوټ لپاره به مونږ دغه میتھډ یوز کوو هغه دی زمونږ انپوټ او د بریکټ کې که څه میسج مونږ ورکوو هغه به مونږ ورکوو سټور د ویلیوز ان لیست وایي چې هر ټایم چې ته د یوزر نه کم انپوټ آلې هغه ویلیو په لیست کې سټور کا ٹھیک شو او بیا وایي چې هغه لیست چې کوم دی هغه ډسپلی کا نو دا خو ډېر اسان دی مونږ به اول څه وکړو مونږ به یو لوپ ولیکو او هغه لوپ مونږ سره څه دی فار لوپ به ولیکو صحیح شو اوس تاسو ماته وایي که زه 5 پیرې انپوټ آلم زه څنګه غسی شم ډېر سمپل دی دا به وایم چې فار آی ان رینج 5 ٹھیک شو دا سمپل شو زه وایم چې زمونږ سره یو رینج دی رینج 5 مطلب دا دی چې 0 نه والا د 5 رسې انسه ووایا نو مطلب زمونږ آی کې به اول راشي 0 په فرست راوند کې سیکنډ کې به راشي 1 تھرډ کې به راشي 2 فورث کې به راشي 3 ففت کې به راشي 4 نو دغه شان به زمونږ کم آی چې دی آیټریشن چې کم دی چې څنګه تاسو ته پته دی چې فار لوپ کې مونږ آیټریشن کوو نو دا به مونږ یو لوپ کې یو نمبر انکریز کیږي نو چې کله دا 5 پیرې مونږ آلو نو د رینج 5 مطلب دا دی چې 5 پیرې به زمونږ دپاره دا لوپ وچلیږي او بیا به بند شي اوس څنګه چې مونږ انپوټ هغه سونی نو زه به دلته کې سمپل ولیکم چې انپوټ زه به دلته کې ولیکم چې یوزر انپوټ equal to input او دې کې دننه به زه میسج ورکوم چې انټر سمثینګ دا زه خپل یوزر ته ورکوم هغې ته وایم چې مړه څه خو پکې انټر کړه که نه انټر سمثینګ ټیک شو دا به دلته نه زه ریموو کوم چې تاسو ته ښکاري صحیح ښه یوزر انپوټ کې به زه ولیکم چې انټر سمثینګ او دې پاسه مونږ څه کولی دي مونږ دا هم کولی دي چې سټور د ویلیو ان د لیست نو که زه د لیست کې سټور کوم نو دې لپاره ما ته پکار ده چې زه دلته کې اول یو لیست یو امټي لیست ولیکم او هغه به دلته کې زه ولیکم خیر دی چې زه به ولیکم چې یوزر انپوټ لیست او دلته کې به زه هغه امټي لیست دلته کې ډیکلیئر کوم اوس تاسو ته پته دی چې کله هم تاسو یو ویلیو په لیست کې سټور کوئ څنګه مونږ سټور کولی شو ډېر اسانه دی زه به دلته کې د لیست نوم ولیکم هغه به شي مونږ سره یوزر انپوټ لیست ډاټ اپینډ په دې کې مونږ څه اپینډ کول غواړو دغه یوزر انپوټ ټیک شو یوزر انپوټ مونږ پکې انپوټ کو نو دا به مونږ په اول راوند کې چې کله آی زمونږ سره 0 وي یو پیر به یوزر نه تپوس وکړي چې انټر سمثینګ چې څه انټر کړي هغه په یوزر انپوټ کې سټور شي او چې څه هم یوزر انپوټ کې سټور شي هغه به دلته کې مونږ دغه لیست چې کوم دی یوزر انپوټ لیست هغې سره مونږ اپینډ کو اپینډ کې دننه مونږ د یوزر انپوټ ورکړو نو دا به دې کې اپینډ شي او زمونږ لیست کې به یو پیرې آی 0 دپاره به زمونږ دپاره فرسټ انپوټ چې کوم دی به په لیست کې سټور شي کله چې زمونږ سره آی 1 شي په نیکسټ راوند کې څنګه چې دا لوپ دی نو دې کې به راوندز وي بار بار به یو شي د آلي نو په نیکسټ راوند کې چې کله آی زمونږ سره 1 شي بیا به دوباره یوزر نه تپوس وکړي چې انټر سمثینګ چې څه هم انټر کړي هغه په یوزر انپوټ کې سټور شي او بیا به دوباره زمونږ سره یوزر انپوټ لیست ډاټ اپینډ یوزر انپوټ چې مونږ وکړو نو هغې سره به انپوټ کې مونږ لیست کې به نیو شي د انپوټ کې سپوز اول په آی 0 کې زمونږ سره یوزر انپوټ کو 23 نو زمونږ لیست کې به څه زمونږ لیست کې به دلته کې راشي 23 په نیکسټ راوند کې آی 1 کې یوزر انپوټ کو حسن نو زمونږ په لیست کې به څه راشي زمونږ په لیست کې به راشي چې 23 او دلته به راشي حسن نو دغه شانې به زیږي چې څو پرې زمونږ لیست ختم شوی نه وي څو پرې چې دا لوپ ختم شوی نه وي چې کله هم دا لوپ ختم شي نو هغې پاسه به دلته کې مونږ ورته ولیکو چې print user input list
کله چې لوپ ختم شي لوپ پس مونږه لوپ سکوپ نه مونږه بهر سایت ته ولیکو چې پرنٹ یوزر انپوټ. نو دغه لوپ چې کله هم ختم شي د پس به مونږ کوډ دغه شان تر شي دغه هغه راشي کوډ لاین ته او دغه به پرنٹ شي. ښه اوس راځي تاسو ته د په کوډینګ کې اومو خو ما چې کوډینګ کې مدا څنګه کومه دلته به ولیکم سمپل چې یوزر انپوټ لیست دا زموږ سره یو امټي لیست ته چې کوم موږ ته په کوېسچن کې ویلي دي چې پنځ پرې یوزر نه انپوټ والا او په لیست کې سٹور کو بیا موږ ته لیست ډسپلی کا. دا به دلته ولیکم فور ایکس آر فور آی تاسو د کې سوم لیکل شي. دا به لیکم فور ایکس ان رینج 5 ټیک شو رینج 5 او دغه به دلته ولیکم چې یوزر input equal to input enter something او دلته به ولیکم دا user input list dot append user input. صحیح شو. دغه شان د موږ لوپ شو د پس لوپ پس موږ دغه لیکونه دي چې په لیست کې سم سٹور شوی وي او به ولیکم چې یوزر انپوټ لیست. راځي چې دا اوس وګورو چې دا کار کوي کنه کوي. پنځ پیری د موږ نشي آلی کنه آلی. دا ماران کو دلته کې ماته وایي چې انټر سمثینګ. نو دا به سپه کې انټر کوم هغه ته به سپوز ما په کې انټر کوول کې حسن بیا ماته وایي چې انټر سمثینګ. دا به د کې 8.23 بیا وایي چې انټر سمثینګ. دا به کې 8 چې خیبر پختون خوا بیا ماته وایي چې انټر سمثینګ. ځکه چې دا به پنځ پیری مونږ ته وایي چې انټر سمثینګ ولا ځکه چې دا ما په لوپ کې دنه لیکلي دي او بیا وایي چې انټر سمثینګ د بدلته کې ورته ولیکم پاکستان بیا وایي چې انټر سمثینګ د بدلته کې ورته ولیکم سپوز ټرو. نو کله چې دا انټر کم نو پنځ پیری د پوره شو د پس به ډایرکټ ماته مونږ ته د مونږ لیست کې چې کوم دا شیزونه دي حسن 23 خیبر پختونخوا دا ټول به لیست کې اډ شوي وي او مونږ ته به دا ډسپلی کې دلته کې تاسو ته خالي حسن 23 خیبر پختونخوا پاکستان ټرو. نو دغه شان مونږ یو لوپ استعمالو او هغه فار لوپ یوز کوونې سره مونږ دغه شان مونږ خپل چې کوم ریزلټ ته هغه کې د مونږ سره چې کوم لیست ته هغه د کوم اپینډ کولی شو هغه کې مونږ ډیفرنٹ شیزونه کې خودلی شو او بیا دلته کې خېدلی شو. دغه کوېسچن چې کوم دی د چې څنګه مونږ دلته کې وکړو چې ټیک انپوټ فرام د یوزر 5 ته مونږ پنځ پیری انپوټ واغسو فار لوپ مو استعمال کو هغه په لیست کې سٹور هم کو تاسو ته ما ډسپلی هم کو. اوس نیکسٹ ایگزامپل چې کوم دی هغه دغه سیم ایگزامپل دی خو دې کې صرف دا چینج دی وایي چې یوزینګ وایل لوپ وایي چې ټیک انپوټ فرام د یوزر 5 ټایم چې پنځ پیری د یوزر نه انپوټ واخلا او وایل لوپ استعمال کا او هغه چې کوم ویلیو دي چې کوم ته د یوزر نه هغه په لیست کې سٹور کا او لیست چې کوم دی هغه ډسپلی کا. نو هغه مونږ څنګه کولی شو ډیر آسان دی راځي تاسو ته ډایرکټ په کوډینګ کې وخایم. دلته کې به اول بیا مونږ یو لیست جوړ کو چې یوزر انپوټ لیست ټیک شو یو امټي لیست ما جوړ کو. اوس دلته کې زموږ سره څه پکار دی زموږ سره پکار دی وایل آی از لیس دین اول به ولیکم چې آی is equal to 0 ٹھیک شو او بیا به ولیکم چې while I is less than 6 while I is less than 6 دلته کې به ولیکم چې user input is equal to input دا به ولیکم چې enter something ٹھیک شو او بیا به دلته کې ولیکم چې اوس چې موږ سره user input کې هغه ما په دې لیست کې سٹور کوو نه دي نو څنګه سٹور کوم ډېر سمپل بدلته کې ولیکم چې user input list ډاټ اپینډ دا اپینډ کا څه انپوټ کا د یوزر چې څه مونږ ته انپوټ کړي دي دا د مونږ لیست کې انپوټ کا او هغه پس به دلته کې ولیکم دا مونږ سره وایل لوپ تی نو د بدلته کې یو انکریمنٹ ورکوم هغه به داسې ورکوم چې i is equal to i plus 1 ځکه که دا د ور نه کوم نو زمونږ دا لوپ په همیشه د پر چلیږي ځکه چې دغه کنډیشن چې کوم دی i is less than 6 د بکله نه غلطیږي نو چې دا غلطیږي نه نو زمونږ چې کوم لوپ ته به ختمیږي نه چې کله ختمیږي نو زمونږ لوپ په انفینایټ ټایم رسې چلیږي نو لوپ ختمول د پر دلته کې د لیکم i is equal to i plus 1 او دلته کې تاسو دا بریکټس ورکوي تاسو مرزي دا که تاسو بریکټ نوم ورکوي تاسو مرزي دا دلته به پرینټ کوم اخر کې به پرینټ کوم چې زمونږ چې کوم لیست دی هغه او دا به سمپل د ولیکم چې یوزر انپوټ لیست دا شو د موږ سره اوس ګورئ چې کار کوي کنه کوي راځي دلته کې ما وګورئ چې دا وایي چې انټر سمثینګ د بورته انټر کوم حسن وایي چې انټر سمثینګ بیا وایي 23 دلته کې به ایډ کوم کیپی کې د بورته وایم چې پاکستان د بورته وایم چې ټرو چې څنګه د بیا انټر کوم د کې د ورته ولیکم سپوز پښتو ٹھیک شو نو دا پیری مونږ تقریبا شپږ پیری ولې دا کوم 0 نه سٹارټ کړی دی او 6 پیری دی نو 0 نه 6 پیری ټوټل د مونږ سره 6 نمبر دی 0 1 2 3 4 5 نو کله دلته کې دا 5 ولیکم نو بیا به مونږ نه 5 پیری علي
نو ډېر سمپل. اوس که دا ته انټر ووایم دې پسې نو ماته به زمونږ لیست چې کوم دی ای کې به دا ټول شیزونه اپینډ شوي وي، پکې سټور شوي وي، مونږ ته به ډسپلی شي. دا ګورئ تاسو دلته کې دا ښکاري حسن 23 کیپي کې پاکستان ټرو اینډ پښتو. نو دغه شان مونږه لوپ استعمالو او تاسو به اوس کتلی چې څومره زمونږ لپاره دا شیز اسان شو. مونږ بار بار یوزر نه انپوټ الو او لوپ استعمالو. ما تاسو ته دغه اگزامپل دغه سیم اگزامپل په فار لوپ باندې اوم وکړو او په وایل لوپ باندې اوم وکړو. نو زه امید لرم چې تاسو ته به په دې کې اوس څه مسله نه وي او تاسو به ډېر څه دې نه زده کړي وي. او تاسو ته که زه یو بل اگزامپل تاسو ته که څوک بل څوک درکړي نو تاسو هغه په خپله باندې حل کولی شئ. ښه جی اوس راځئ زمونږ چې کوم اگزامپل نمبر 2 دی هغه وایي چې ټیک ا نمبر from the user, print its multiplication table up to 10 using the while loop. وایي چې دا دلته کې به from پاتې شوي دي. خلو چلو نو دا وایي چې دا ټیک ا نمبر فرام د یوزر. وایي چې د یوزر نه یو نمبر اله کوم نمبر یوزر چې کوم نمبر انټر کړي، چې کوم نمبر یوزر انټر کړي نو هغه د پر ته او د څه وکړه چې ملټیپلیکیشن ټیبل جوړ کړه د 10 پرې یوزینګ وایل لوپ. او دغه کوېسچن به مونږه په یوزینګ فار لوپ باندې هم کوو. نو ول تاسو د په دې په سوال باندې پوهې کوم داسې دی چې وایي چې یوزر نه انپوټ اله سپوز زمونږ سره یوزر انټر کو 2 نو مونږ به څه کوو، مونږ به یوزر دپاره چې کم ملټیپلیکیشن ټیبل دی ټیبل څنګه دی 2 ضرب 1 2 2 ضرب 2 4 2 ضرب 3 6 دغه شان به مونږ کوونی دی 2 ضرب 10 20. که دغه شان که دغه نمبر زمونږ سره 3 وي نو مونږ به دا ټیبل 3 دپاره جوړو، که 4 وي نو مونږ به دا ټیبل 4 دپاره جوړو. نو داسې وایي چې تاسو د یوزر نه یو نمبر الی او هغې ملټیپلیکیشن ټیبل چې کوم دی هغه د 10 پورې جوړ کړئ یوزینګ وایل لوپ. نو دغه شان اوکې نو دا خو ډېر اسان دی. راځئ چې څنګه تاسو ته په کوډینګ کې وښیم. به څنګه مونږ کوو، اول مونږ به ولیکو چې I is equal to 0 ٹھیک شو. او بیا به دلته ولیکم چې while I is less than دلته کې به مونږ سٹارټ کوو while I is equal to 1 ولې ځکه چې که نه او که دلته کې که زه 1 نه کوم ورنه نو بیا به زمونږ اول کې I کې به 0 سټور وي نو 2 ملټیپلای بای 0 به مونږ سره 0 راځي. نو زه دا وایم چې د 2 ملټیپلای بای 0 له ختم شي نو که دلته کې زه 1 سټور کړم نو 2 ملټیپلای بای 1 د کولی شم. هغه به سمپل څه وکړم دلته کې به ولیکم چې I is less than 11 ټیک شو. او دلته کې زمونږ سره څو کالن او دلته کې به زه ولیکم چې پرنټ نه اول به مونږ د یوزر نه یو انپوټ الو او به زه ولیکم چې یوزر انپوټ. ښه اوس دلته کې تاسو ته پته دی چې که یوزر مونږ ته کله هم انپوټ راکوي نو هغه بای ډیفالټ سټرینګ وي. نو که مونږ دپاره انپوټ پکار دی که هغه سټرینګ کې راغو نو بیا خو به د نمبر سره ملټیپلای کولی نه شم ځکه چې دا یو سټرینګ یو نمبر سره ملټیپلای کېدی نه شي. نو مونږ به اول د زمونږ چې کوم سټرینګ دی دا به زه کنورټ کوم انټ ته او انټ نه به چې انټ ته کنورټ کوم نو هغې میتډ څه دی تاسو ته ما په اول لیکچر کې ویلو چې مونږ به اول ولیکو چې انټ اول به مونږ کنورټ کو فلوټ ته فلوټ نه پسته به انټ ته. دلته کې به زه ولیکم چې انپوټ پوه شوې دلته کې او دلته کې به زه ورته ووایم چې انټر نمبر ټیک شو. ښه اوس دغه انټر نمبر چې کوم دی دا انټر نمبر به زه د دې لوپ نه بهر ولیکم. که لوپ کې د دننه ولیکم یا به څه مسله وي سوچ پوکې به دې باندې که زه دا په لوپ کې دننه ولیکم نو بیا به دا مونږ ته بار بار د انپوټ واري. نو زه نه غواړم چې زمونږ نه د یوزر نه زمونږ بار بار انپوټ واري ځکه مونږ یو پرې صرف انپوټ اخیستونه دی او بیا هغې وله ملټیپلیکیشن ټیبل چې کوم دی هغه مونږ جوړونه دی. نو دلته کې ما اول ورنه واغستو چې یوزر انپوټ او هغې پسته زمونږ لوپ دلته نه سټارټ شو I is equal to 1. نو دلته کې به زه ولیکم ډېر اسان دی. اوس ورته ګوره څنګه ټریک دی هغه دغه دی. زه به ورته ولیکم چې پرنټ کې زه څه ورته پرنټ کول غواړم هغه دغه دی چې زمونږ سره چې کوم یوزر نمبر دی یوزر انپوټ او هغې سره به زه انپوټ کوم چې پلس زمونږ سره چې کوم دی دلته کې ملټیپلای بای I ټیک شو. ښه اوس دلته کې یو بل شیز دی هغه زه تاسو ته ویم هغه دغه دی چې زمونږ داسې ډسپلی هم جوړونی ده ټیک ته. هغه ډسپلی چې مونږ جوړو که تاسو دا خیال کړي که زه دغه ډسپلی کول غواړم 2 ملټیپلای بای 1 نو دا زه په سټرینګ کې به ډسپلی کول زه به ډسپلی کوم څنګه ځکه که دا زه دلته کې صرف داسې ولیکم چې یوزر انپوټ ملټیپلای بای I بیا به مونږ ته څه انپوټ ملویږي راځئ چې تاسو ته دا وښیم دا به مونږ ته داسې ملېږي او دلته کې به زه ولیکم چې I is equal to I plus 1
اوس که دا پرینټ کوم دلته کې که مثلا نمبر دی 2 نو ماته ډایرکټ د ریزلټ راغو کم ټیبل ولا ریزلټ چې دی دغه 2 4 6 8 20 هغه خو ماته راغو 2 4 6 تاسو ګورئ 20 ته راغو خو زه وایم چې ما سره پراپر یو داسې شانې ریزلټ راشي دغه شانې چې 2 ملټیپلای بای 1 او ایکوال ټو 2 دغه شانې 10 رسې زموږ سره داسې ډسپلی راشي نو به څنګه جوړوم به دلته کې داسې جوړوم چې زه به دلته کې ولیکم چې دا ول د یوزر انپوټ چې کوم دی دا به زه کنورټ کوم سټرینګ ته تاسو به چې موږ سټرینګ ته څنګه کنورټ کوو نو سټرینګ ته او هغه شانې به زه دغه چې کوم دی او زه به ولیکم چې پلس نو سټرینګ سره زمونږ پلس کولی شو او دلته کې به زه ورکړم زمونږ سره سټریک سیمبل او دلته به ولیکم چې پلس د آی چې کوم دی دا به هم زه سټرینګ ته کنورټ کوم او بیا به زه ولیکم پلس دې کې دننه به زه د ایکول والا ساين ولیکم ځکه چې ماته دغه ډسپلی پکار دی او پلس او دې پس چې کوم دی زمونږ ریزلټ دی نو به زه سمپل دلته کې ولیکم چې سټرینګ کې به ولیکم چې یوزر انپوټ ملټیپلای بای زمونږ چې کوم آی دی نو اوس تاسو دغه ټول کوډ وښیم نو دلته کې زمونږ سره شو سټرینګ ان یوزر انپوټ نو اول به زمونږ سره دغه شان راشي چې مطلب چې کوم نمبر دی زمونږ هغه به شي 2 ای پس مو زمونږ سره دغه ساين راشي ضرب ولا او هغه پس به زمونږ سره آی راشي چې هغه آی مونږ چینج کوو د بار دغه کې به ول دی 1 2 3 4 لکه چې مونږ ته 10 رسې ټیبل پکار دی ای پس به دغه ساين راشي ایکوال ټو دلته کې ایکوال ټو ولا ساين به راشي او هغه پس به زمونږ سره راشي چې زمونږ چې کوم ریزلټ دی زمونږ چې کوم 2 ملټیپلای بای 1 ولا ریزلټ دی یا 2 ملټیپلای بای 2 ولا ریزلټ دی دغه 4 دغه 6 نو دا ریزلټ په مونږ دلته کې راولو ښه اوس دلته نه چې زه اوس که دا زه پرینټ کړم نو تاسو به داسې څه ښکاري ورته ګورئ اوس که دلته نه زه ولیکم سپوز زه نمبر ورکړم 3 نو ماته داسې ښکاري چې 3 ملټیپلای بای 1 از ایکول ټو 3 3 ملټیپلای بای 2 از ایکول ټو 3 نو دغه شانې مونږ دا ټیبل جوړ کړی یو پیر بیا تاسو ته وایم چې دغه 3 کوم ځای نه راغو دا 3 زموږ سره راغو دی نه یوزر سټرینګ انپوټ ټیک شو یوزر سټرینګ انپوټ نه زموږ سره 3 راغو او بیا دغه پلس دغه چې سټرینګ سره مونږ سټرینګ اډ کولی شو نو دلته کې به ولیکم چې پلس سره مونږ دا ولیکو چې د زموږ سره چې کوم ملټیپلیکیشن ساين دی هغه دلته کې راغو بیا دوباره ما پلس ولیکو او سټرینګ آی د سټرینګ آی چې کوم دی آی چونګې چې بار بار بدلیږي په هر راوند کې به اول کې به آی 1 وي سیکنډ کې به آی 2 وي تھرد کې به آی 3 وي نو هغه نه مونږ اوم سټرینګ جوړ کړو سټرینګ سره ما اډ کړو پس مو بیا پلس ولیکو بیا ما ایکوال ولیکو نو دغه ایکوال چې کوم دی دا د مونږ سره دلته نه راغلی دی ایکوال نه پلس از ایکوال ټو ا پس چې کوم دغه ریزلټ دی 3 6 9 12 15 18 21 دغه د مونږ سره دلته نه راغلی دی د یوزر انپوټ نه ښه نو دا زمونږ سره او وایل لوپ په دې باندې مونږ دغه ټیبل جوړ کړو یو پیر تاسو ته بیا رن کوم اوس که دلته کې د نمبر ورکړم 4 نو ماته به د 4 ټیبل راکوي که زه د بیا رن کوم ته ولیکم 0 نو ماته به 0 ټیبل چونکې نشته دی ولې ځکه چې 0 چې کوم دی 0 ملټیپلای بای 1 نو هغه مخکې نشي تللی او یو پیر که بیا رن کوم او زه دلته کې ورکړم سپوز 11 نو که زه دلته کې دا رن کوم وایم چې 11 نو زموږ سره به دلته کې شي 11 ټیبل او که بیا زه رن کوم او دلته کې زه ورکړم سپوز چې 55 نو دا زموږ سره 55 ټیبل شو 10 رسې نو اینی نمبر چې ته ورکړې هغې والا ټیبل چې کوم دی هغه مونږ جوړ کړو یوزنګ د وایل لوپ اوس راځئ د اګزامپل نمبر 2 وایي چې یوزنګ فار لوپ ښه دا خو به اوس تاسو لپاره ډېر اسانه وي چې څنګه به مونږ دا په فار لوپ کې کنورټ کوو هغه ډېر اسان دی دلته کې چې تاسو سره کم کوډ ما لیکلی دی هغه دی په وایل لوپ کې ټیک شو دلته مونږ لیکلی چې وایل آی از ایکول ټو 11 وغیره وغیره نو مونږ به سمپل دا به مونږ کټ کوو دلته به ولیکو چې فار ایکس ان رینج 11 ټیک شو فار ایکس ان رینج 11 خو دلته کې یو بل چل دی هغه دغه دی چې مونږ وایو چې 1 نه سټارټ شو نو زه به دلته کې ورکړم چې 1 کاما 11 1 کاما 11 مطلب دا دی چې دا د مونږ کوډ چې کوم دی دا به د 1 نه سټارټ شي او به 11 به پکې انکلوډډ نه وي نو 1 نه 10 پورې به دا رینج چې کوم دی دا مونږ سره دی ښه اوس په دلته کې زه ولیکم دا به شي او دا آی چې کوم دی دا به زه کټ کړم او دا سمپل د مونږ سره کوډ شو او د ایکس په ځای به دلته کې آی ولیکم ځکه چې چونکې د مونږ سره دلته کې هم آی دی ښه اوس که دا کوډ رن کړم نو دا به هغسې شان کار کوي راځئ چې تاسو وښیم دلته کې وایي چې انټر ا نمبر سپوز ما نمبر ورکړو 0 نو مونږ سره ښایي 0 ملټیپلای بای 1 0 ملټیپلای بای 2 د 10 پورې مونږ 0 والا ټیبل راکړو یو پرې بیا زه رن کوم تاسو لپاره او سپوز دلته کې زه ورکړم 11 نو زمونږ سره 11 ټیبل
یو پرې بیا زه ورکړم دلته کې زه ورکړم 55 نو د موږ سره 55 ټیبل دغه شان که دلته کې ورکړم 9 نو د موږ سره د 9 ټیبل نو دغه شان تاسو ډېر په اسانۍ سره دغه کوېسچن چې کوم دی ملټیپلیکیشن ټیبل والا تاسو دې سره د ملټیپلیکیشن ټیبل چې کوم دی دغه جوړولی شئ. ښه اوس راځئ زموږ چې کوم تھرډ اګزامپل دی دغه اګزامپل لږ غوندې ګران دی په دې باندې سوچ کوئ چې دا څنګه کار کوي خو دا هم هغه شانې دی بالکل چې څنګه یو زموږ پریویس کې فار لوپ او وایل لوپ یوز کو لږ غوندې یو شیز پکې چینج هغه دغه دی هغه وایي چې ټیک 10 انټیجرز فرام کیبورډ مطلب دغه دی فرام یوزر ټیک شو وایي چې د یوزر نه 10 انټیجر والا نو اوس په دې باندې سوچ وکړئ چې کله مونږ یوزر نه انټیجر والو نو مونږ به انپوټ چې کوم ریزلټ دی هغه به مونږ اول انټیجر ته کنورټ کوو ټیک شو او هغه نه وایي چې یوزینګ فار لوپ ټیک شو او دلته کې به مونږ فار لوپ استعمالونه دي په دې اگزامپل کې او بیا وایي and print their average value on the screen وایي چې د کم تاسو سره 10 انټیجر ته والی هغې د ایوریج ویلیو مونږ سره په سکرین باندې وښایه څنګه که سپوز زمونږ انټیجر واغستو 3 4 5 1 2 سپوز ما دا 5 انټیجر واغستو نو د ایوریج ویلیو به څه وي د ایوریج ویلیو به دغه وي چې 3 پلس 4 پلس 5 پلس 1 پلس 2 ډیوایډډ بای د څومره انسي دي 1 2 3 4 5 نو 5 دغه به مونږ جمع کوو دا مونږ سره راشي 7 12 13 and 15 by 5 مونږ به وکړو 3 نو د مونږ سره به ایوریج ویلیو دغه نمبر راشي 3 نو مونږ دا کوونی دی یوزینګ فار لوپ اوس دې مونږ سره ډیفرنٹ میتھډ دي ډیفرنٹ میتھډ دغه شانې دي چې اول زه وګورم چې کوم زه په لوپ کې یو نمبر عالم انپوټ هغې سره دویم نمبر ډایرکټ ایډ کوم مطلب چې زه یو نمبر اول عالم چې یوزر انپوټ والا هغه ما سره راغو 5 نو زه نیکسټ لوپ کې په نیکسټ اټریشن کې دی 5 سره ډایرکټ دویم نمبر ایډ کما او اټ د اینډ چې کوم مونږ سره ریزلټ راشي هغه بس ډیوایډ کما چې څومره نمبر مونږ غسلی دي یو بل میتھډ هم دی هغه دغه شانې دی چې مونږ به د یوزر نه انپوټ آلو هغه به په لیست کې سٹور کوو صحیح شو په لیست کې به سٹور کوو نو زمونږ په لیست کې چې څومره هم نمبر دی هغه ټول به سٹور شي او بیا به مونږ سمپل یو میتھډ په یوز کوو هغه میتھډ دی د مونږ سره چې سم ولا میتھډ څه کوي تاسو په لیست کې دننه څومره هم انټیجر وي هغه اتوماتیکلی سم کی او هغه تاسو یو ریزلټ راخي او هغه ریزلټ چې کوم دی هغه به موږ د ری لیست په لینث باندې ډیوایډ کو او سپوز موږ لیست کې لینث ته 1 2 3 4 5 نو 5 زموږ سره لینث ته نو کله چې دی ولا سم چې دی هغه موږ په لینث باندې ډیوایډ نو اتوماتیکلی به موږ ته ایوریج راشي څنګه موږ دلته یو کو سپوز تاسو دا وایي چې موږ دلته کې د لیست په دې کې دنه 3 4 5 + 1 + 2 دي نو دغه نه سم موږ ته راغو 15 او دغه لینث چې کوم دی تاسو ګورئ 1 2 3 4 5 هغه لینث موږ سره 5 په 5 مو ډیوایډ کړو موږ ته به ایوریج راشي نو دا تاسو دا په کوډینګ کې وښایم دا ما کلیر کو او اول موږ فار لوپ یوز کوونی دی او 10 انټیجر موږ غوښتنی دي نو دا بدل کې سمپل ولیکم فار x in range 10 ٹھیک شو 10 انټیجر ما غوښتنی دي او اوس په دلته کې ولیکم چې یو لیست ما جوړونی دی دلته کې بدل لیست جوړ کوم هغه لیست د موږ سره سپوز نمبر لیست ما جوړ کو او دلته کې اوس موږ د یوزر نه انپوټ غوښتنی دی نو دا بدل کې سمپل ولیکم یوزر انپوټ از ایکوال ټو انټ فلوټ انپوټ دا ولې ځکه چې زه د یوزر چې کوم انپوټ دی هغه ماته په انټیجر کې پکار دی ځکه بیکاز چې موږ ته 10 انټیجر پکار دي نو دلته ولیکم چې انټر یور نمبر ٹھیک شو او دلته نه به اوس ولیکم چې نمبر لیست ډاټ اپینډ او دلته به ولیکم چې یوزر انپوټ ٹھیک شو نو دغه شان به زموږ څومره چې انپوټ دی هغه به موږ څومره چې انټیجر دی هغه به موږ په دې لیست کې سٹور شي اوس موږ ته ایوریج پکار دی ایوریج ډیر سمپل دی بدلته کې ولیکم چې پرنٹ په ولیکم او سم کې بدل نه ورکم نمبر لیست زموږ چې کوم لیست دی هغه سم څه دی او ډیوایډ به ولیکم چې الین اف نمبر لیست الین تاسو پته دی چې د یو لیست موږ لینث څنګه فایند کوو نو دغه چې د کلم پرینټ کوو ماته به ریزلټ راشي چې د موږ سره ایوریج څومره دی ټیک شو او دلته دغه څه لیکلی شم چې لږ باندې ښایسته ولیدي په رانجه بدلته سمپل لیکلی شم چې ایوریج از ایکوال ټو دغه شان ټیک شو ایوریج دې پس ما کاما ولې یوز کا ولې ځکه چې په یو لاین کې سټرینګ او نمبر پرینټ کول غواړم که دغه سټرینګ وي او دغه هم سټرینګ وي نو زه سمپل دلته کې د کاما په ځای باندې پلس هم یوز کولی شم خو چونکې دغه زموږ سره یو نمبر دی نو نمبر د سټرینګ سره
اکټه باندې نه پرینټ کیږي نو دلته کې به سمپل کاما یوز کوم. اوس راځي چې تاسو هم د کار کوي کنه کی دلته کې ما پرینټ کوی چې یو نمبر انټر کړه به انټر کوم 4 بیا 3 بیا 2 بیا 1 بیا 5 بیا 0 بیا 3 بیا 4 بیا 3 نو دا څومره نمبر مونږ انټر کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یو نمبر په بل انټر کو 5 چې څنګه زه انټر دی پس او هم نو ماته به ډایرکټ ایوریج راشي هغه دی زموږ سره ایوریج 2.8 نو دغه څومره نمبر دو نو دغه ایوریج مونږ څنګه واغستو ډیر سمپل دی دغه څه واغستو مونږ د ټول نمبر خپل کې سره 8 کو 4 plus 3 plus 2 plus 1 دغه مونږ ټول 8 کو هغه پس مونږ د ټوټل 10 نمبر دی په 10 باندې ډیوایډ کړو د مونږ سره دغه ایوریج راغو. زه امید لرم چې تاسو به دې اگزامپل باندې هم پوه شوئ او اوس به مونږ ځو چې دغه اگزامپل دغه اگزامپل مونږ په وایل لوپ کې څنګه کولی شو. آی هوپ چې تاسو ته به دا اوس ډیر آسان دغه څنګه دی چې مونږ صرف د فار لوپ چې کوم دی دا چینج کوونی دی او په دې باندې مونږ وایل لیکونی دی او چې کله مونږ وایل لیکو هغه یو کنډیشن دی هغه کنډیشن دغه دی چې هغه کنډیشن څه دی وایي هغه کنډیشن دغه دی چې مونږ په دې کې یو کنډیشن یوز کوو چې هغه کنډیشن چې یو ټایم پس فالس کېدی شي هغه دغه شان دی چې مونږ به ولیکو i is equal to 0 ټیک شو او دلته کې به زه ولیکم while i is less than 10 ټیک شو او دلته به زه سمپل باندې ولیکم i is equal to i plus 1 بس دا خبره وه د مونږ سره اوس په وایل لوپ کې شو راځئ تاسو ته وښیم دلته کې کار کوي بالکل زه به اوس نمبر ورکړم 2 1 2 4 5 3 4 6 7 4 دې پسې مونږ ته ایوریج وښو چې ایوریج 3.8 نو دا کار د څنګه راغو دلته سره راغو مونږ اول د ټول نمبر چې کوم دي چې څومره یوزر انپوټ کو دا مونږ په لیست کې سټور کو او لیست سټور کولو پسې مونږ هغې سم فایند کو او هغه مو په ډیوایډ کو چې هغه څومره ټوټل لینث مطلب ټوټل څومره نمبر دي نو موږ سره 10 نمبر دي نو ټوټل سم چې موږ سره سپوز راغو 38 دغه ټوټل سم چې دی دا 38 ډیوایډ بای 10 موږ ته راشو 3.8 دا زموږه ایوریج شو. نو زه امید لرم چې تاسو په دې کوېسچن باندې هم پوه شولې نو دغه ما تاسو دپاره نن چې کوم درې اګزامپل راوړی ما چې تاسو دپاره نور هم په تاسو په دې باندې پریکټس وشي او چې کوم تاسو ته کنفیوژن دي په فار لوپ کې او په وایل لوپ کې هغه حل شي. نو زه امید لرم چې تاسو به دې نه هم ډېر ښه زده کړه کړې وي او که بیا هم تاسو څه مسلې نو تاسو کمنټس کې هغه تپوس کولی شئ او یو پیر بیا اخر کې به تاسو ته بیا وایم چې کوم بک ما تاسو ته منشن کړی دی چې هیډ فرسټ پایتون دغه بک چې کوم دی دغه تاسو مست سټډي کړئ او د ځان ته ډاونلوډ کړئ او دې نه چې دې کې هم ډېر اګزامپل دي هغه هم سالو کړئ او په نیټ باندې هم ډېر اګزامپل دي هغه هم تاسو سالو کولی شئ. هغې نه علاوه دغه چې څومره اګزامپل دي دا زما د یو ایجوکیشن کمپني ده هغې نوم دی پرو ایجوکیشن پلیټفارم سرچ چې هغې نه ما راغلي دي نو هغې لپاره کریډټ چې کوم دی هغه هم دلته کې ورکوم چې سلایډز کریډټ پرو ایجوکیشن پلیټفارم فار جینیس. اوکې نو زه امید لرم چې تاسو دې نه ښه زده کړه وکړله او که تاسو ته څه مسئله وي تاسو کمنټس کې بیا هم تپوس موږ نه کولی شئ. زه حسن عشق د سایبر پښتو پلیټفارم نه د نننۍ لیکچر نه اجازت غواړم په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.